السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم خلیل الله ایوبي دی. زه د خپلې کورنۍ په نمایندګي تاسو ټولو ګرانو زده کوونکو ته د ایوبي خصوصي وړکتون ته ښه راغلاست وایم. نن د یو په زړه پورې او نوي سفر پیل دی. د ایوبي خصوصي وړکتون ټول مسؤلین دې ته ژمن دي چې په خپل ټول قدرت باندې نه یوازې ستاسو ساتنه او درناوی وکړي، بلکې ستاسو لپاره د یوې ښې پوهنې سبب وګرځي چې زموږ په ټولنه او هیواد کې مثبت رول ولوبوي. زموږ هیله دا ده چې تاسو د دغه موقعیت څخه استفاده وکړئ او خپل درسونه په ډیره مینه ولولئ. دغه وړکتون زما د مور د پلار کور و. دوی دغه ځای په خپل لاسو باندې جوړ کړی و. زما پلار د لې وفات شوی دی، نو ځکه دغه کور زموږ لپاره ډیر ارزښت لري او موږ ډیر خوشحاله یو چې دغه کور اوس ستاسو کور دی. زما د مور و پلار هیله دا وه چې د دوی کور په یو خیر کې استعمال سي. په دغه خاطر موږ دغه کور په وړکتون باندې بدل کړ. لکه زما پلار چې ډیر کلونه مخکې لیکلي وه او دغه لیکنه اوس د وړکتون په دیوال باندې سته چې وایي د نن کوچنیان د سبا ځوانان او زموږ د ټولنې د مقدراتو مسؤلین دي. تاسو ته یو ځل بیا زه د ایوبي خصوصي وړکتون ته ښه راغلاست وایم. الله سبحانه تعالی دې وکړي چې تاسو کامیابه کال ولرئ.